درنو اوریدونکو، د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل: یدخل الجنة من امتی 70,000 من غیر حساب ولا عذاب. زما د امت 80,000 کسان به پرته له محاسبې او عذاب څخه جنت ته ننوځي. فکر وکړئ درنو اوریدونکو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې 80,000 کسان داسې دي چې هغوی به نه د دوزخ اور ویني او نه به له هغوی سره حساب کیږي. آیا د حساب او کتاب په ارزښت پوه شوي یاست؟ آیا په دې پوهیږئ چې د الله په وړاندې درېدل په داسې حال کې چې یوه ګناه دې درته یادوي څومره سخته ده؟ مګر 80,000 کسان دي چې بې له حسابه او کتاب څخه جنت ته ننوځي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه، صحابه کرام حیران شول، په فکر کې ولاړل. ویل یا رسول الله، هغوی څوک دي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل: هم الذین لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون. هغوی هغه کسان دي چې ځانونو باندې داغ نه لګوي، کوډې او شرکي تعویزونه نه کوي، او په بد فال او بد شګون باندې باور نه لري. دا ځکه چې بد فال د توکل مخالف دی. تاسې به اورېدلي فلانی توره پشۍ زموږ کور ته راغله نو داسې او داسې وشول. دا کار ځکه وشه چې هغه مرغه زموږ په بام باندې ناست و، هغه آوازونه کول. د اسلام په مقدس دین کې څه شی د بد فال، شګون او بدمرغۍ په توګه شتون نه لري. او د حدیث په آخر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی: وعلى ربهم یتوکلون. دا هغه کسان دي چې په خپل الله باندې توکل کوي. ځینې کسان چې دغه خبرې اوري وایي دا کار ډیر ساده دی، لدی وروسته به بد فال نه نیسم او په الله به توکل کوم. مګر آیا په دې کار سره به د 80,000 کسانو په ډله کې راشم؟ نه. آیا توکل دې هغه ډول چې موږ پرې وغږېدو وپېژنده؟ که دې هغسې توکل کړی وي د 80,000 کسانو په ډله کې به راشي. او که هماغسې توکل ته ونه لرې، د دې 80,000 کسانو په ډله کې نشي راتللی. صحابه کرامو وویل: یا رسول الله، 80,000 کسان خو ډیر کم دي. د ترمذي، د ابن ماجه، د مسند احمد په روایتونو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: مع كل 1,070,000 و3 حسیات من حسیات الرب عز وجل. له هرو زرو کسانو سره 80,000 کسان دي او د الله له موټو څخه 3 موټي دي. د دې اندازه څوک معلومولی شي؟ د لومړني روایت په ادامه کې راځي چې په دې وخت کې یو صحابي پورته شو او ویل: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دعا وکړه چې زه هم په هغوی کې یو اوسم. هغه عکاشه بن محسن و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل ورته چې انت منهم، ته له هغوی نه. یو بل صحابي پورته شه او ویل: یا رسول الله، زما لپاره هم دعا وکړه څو له هغوی څخه شم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل: سبقک بها عکاشه. عکاشه پکې له تا څخه مخکې والی وک. په دې حدیث کې اصل خبره دا ده چې عکاشه پر الله رب العزت باندې توکل درلود. نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي: انت منهم.
ته له هغوی نه. دا 80,000 کسان هغه کسان دي چې په ځانونو باندې داغ نه لګوي. نن خو ځینې تجارتي تعویزګران پیدا شوي دي، سره سیخونه یې ځان سره ایښي، په بې علمي باندې په پوره جهالت باندې خلکو باندې داغونه لګوي. او بدفالي خو واخله، په نارینهو کې هم شته، خو په خویندو کې له حده زیاته ده. شرکي تعویزونه خپل اوج ته رسېدلي. مسلمان خو لا پرېږده، کومه بت پرستان، د اسلام دښمنان، د الله دښمنان هندوان چې د سرکونو په غاړه باندې ناست دي، هغوی ته کیني له هغوی نه تعویزونه اخلي. او ځینې تعویزګران خو داسې هم دي چې په ضمانت باندې تعویز ورکوي. دا درته وایي که هفته دوو کې د کار ونش، بیا ماسکه راشه، زه به د یا پیسې بیرته درکړم یا به د دې نه اوچت او سخت تعویز درته وکړم. جاهل تر مخه ناست وي، دا یې مني. ما څو ځلې یادونه کړې چې یو دوست ما ته ویلې چې یو کس تلی و هندوسکه ناست و، سکسکه، له هغه نه یې تعویز اخیستی و، ورته یې ویلي و دا تعویز به په هغه ځای کې ښخوي چې هلته د خلکو د عبور او مرور ځای وي، یعنې خلک پې تیریږي راتیریږي، 2 هفتو کې به ستا کار کیږي. دې ځوان دا تعویز اخیستی خو په 2 هفتو کې کار نه دی شوی. تللی دا تعویز یې له هغه ځایه راویستلی چې کله یې پرانیزي ګوري چې پکې همدغه هندو او سک د قرآن کریم 2 وروستني سورتونه لیکلي دي. په مسلمانانو کې په اکثرو کې ناپوهي دې درجې ته رسېدلې چې د اسلام دښمن راجګېږي، په موږ باندې قرآن کریم العیاذ بالله په خپله د پښو لاندې کوي. خو که یو روحي تکلیف تا ته پیښ کیږي، په ټولنه کې چې په کم عالم باندې ته پوره اعتماد لري، د هغه په علم، د هغه په تقوا، د هغه په عمل، ته هغه څخه مراجعه وکړه، به تا ته مشوره درکوي. تجارتي تعویزګرانو پسې مه ګرځه. تاسو به اوریدلی وي، حتی لیدلی به مو هم وي چې اکثر همدغه تجارتي تعویزګران په اخلاقي فساد باندې اخته دي. د خلکو د جیبونو غله هم دوی دي، د خلکو د ایمان او د عقیدې غله هم دوی دي، د خویندو د عزت و د حیا او د عفت غله هم دوی دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمای: من اتا کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم. څوک چې کاهن او عراف څخه ورځي، دا فلبینان، رمل اندازان، تجارتي تعویزګران او کوډګر، څه خبره چې هغوی ورته وکړي او دوی رښتینې وګڼي، ته چې ورځې هغه درته وایي چې تا باندې د خواښې تعویز کړی، تا باندې د خسر کړی، تا باندې د اوښي او فلانی او فلانی کړی، دا وایي هو رښتیا همداسې دی. پیغمبر علیه السلام وایي چې دا یې رښتینی وګڼي، نو کوم څه چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شوي، دا په هغه باندې کافر شه. د کفر په مسئله کې مولا علی قاری رحمه الله ځان ته بیا ډېرې خبرې لري. تهدیداً پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبره کوي، ځکه غیب خو د الله صفت دی. غیب ذاتی باندې نه انبیا پوهیږي، نه اولیا پوهیږي، نه ملائکې پوهیږي، نه پیریان پوهیږي. د تجارتي تعویزګر چې ناست دی، هغه په غیبو باندې بیا څه پوهیږي چې تا ته وایي فلانی او فلانی در باندې کړی، 2 روپۍ راکوي چې راویې باسم. تا که احمق در جهان است مفلس در نمیماند. ته چې ناپوهې په خپل دین کې مطالعه نه لرې، نو د هغه جبونه به ستاسو د پیسو نه ډکیږي. او په بل حدیث کې راځي، د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تش په ورتګ باندې 40 ورځې مونځ د الله په دربار کې نه قبلیږي. نو که غواړئ چې الله مو بې حساب او بې کتابه جنت ته بوځي، خپلې عقیدې سمې کړئ.
دا کوډګر، دا فالبینان، دا تجارتي تعویزګران پرېږدئ. که ستونزه درته پیښ کېږي روحي تکلیف، داسې یو عالم څخه ورشئ چې هغه په قرآن او په سنت باندې عالم او عامل وي او د هغه په عمل او تقوا باندې تاسو اعتماد لرئ. همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، د ترمذي او د ابن ماجه حدیث دی، راوي د حدیث امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیره تغدو خماسا وتروح بطانا. که تاسو څرنګه چې ښایي او وړ دی په الله توکل وکړئ، تاسو ته د هغه مرغه په شان چې سهار وږی وځي او د شپې موړ راګرځي روزي درکوي. مرغان سهار پاڅیږي او د خوراک لپاره هیڅ څه نه لري، خو کله چې بیرته راګرځي خېټې مړې وي. ځینې خو داسې دي چې ټوله ورځ په هوا کې ګرځي، الله یې همالته روزي ورکوي. ځینې داسې دي چې کله هغوی الوزي او کله کینی، هغوی ته هم الله روزي ورکوي. خو موږ په روزي پسې سرګردانه یو، نه بیا د حرامو تفکیک وي نه د حلالو تفکیک وي، خو په خپل رب باندې مو توکل نشته. که ځان هغه ته وسپارو هیڅکله به موږ وږي پرې نږدي. اوس راځئ چې د الله رب العزت کلام ته غوږ کیږدو چې د توکل په اړه موږ ته خبرې کوي. په دې منځ کې به له حیرانونکو شیانو سره مخامخ شئ. ټول هغه آیتونه چې د توکل په اړه دي لومړی د الله د ستاینې په تړاو خبرې کوي. دا ځکه چې تر څو موږ ته راوښیي چې وګورئ چې په چا مو توکل کړی دی. نو د توکل له هرې کلمې څخه مخکې د الله درناوی او لویوالی تر سترګو کیږي څو درته توکل کول در وښي، ځکه چې هغه مالک، جبار، ځواکمن، لوی او د ټول جهان مالک دی. الله تعالی په سورة فرقان کې 19 سپاره کې 58 آیت کې فرمایي، وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبیرا. ای محمد صلی الله علیه وسلم، پر هغه الله توکل وکړه چې ژوندی دی او هیڅ کله مړ کیدونکی نه دی. د هغه له ستاینې سره د هغه پاکی بیان کړه، د خپلو بندگانو له ګناهونو څخه یوازې د همغه ذات باخبرتوب کافی دی. ګورې هر ځل چې د توکل نوم اخیستل کیږي د الله تعالی لویی یادونه له ځان سره لري. پر هغه چا توکل وکړه چې تل ژوندی وي او هیڅ کله نه مري. ای بیچاره، ته په مړو باندې توکل کوي، مګر په هغه ذات چې هغه ژوندی دی توکل نه کوي. ته په هغو خلکو چې ټول د مړو له جملې څخه دي ډاډه، مګر په داسې ژوندي ذات چې هیڅ کله نه مړ کیږي توکل نه کوي. د قرآن مفهوم ته ځیر شئ. الله وایي پر هغه چا توکل وکړه چې تل ژوندی دی او هیڅ کله نه مري، او د هماغه ذات حمد او ستاینه پر ځای کړه. وسبح بحمده، الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ، ووایئ یا الله، زاری مې قبوله کړه، ای تر ټولو ستر واکمنه زما مرسته وکړه. ای حی او قیوم ذاته زما ملاتړ شه. په همدې خاطر کله به چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوم سخت کار مخې ته راغی او یا به له کومې مسئلې څخه په ویره او اندېښنه کې شو، دا دعا به یې ډېره تکراروله. د ترمذي حدیث دی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ای ژوندیه، ای قیوم ذاته، په خپل رحمت سره زما مرسته وکړي.
نو په الله باندې توکل وکړه. الله تعالی په سورة توبه کې 11 سپاره کې 129 آیت کې فرمایي فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اوس که دا خلک ستا څخه مخ اړوي، ستا خبرې نه مني، نو ای پیغمبره دوی ته ووایه زما لپاره الله کافي دی. له هغه پرته بل هیڅ معبود نشته. پر هماغه ما توکل کړی او هغه د ستر عرش څښتن دی. علیه توکلتو وهو رب العرش العظیم. همدارنګه الله تعالی په سورة مزمل کې 29 سپاره کې 9 آیت کې فرمایي رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. د مشرق او د مغرب رب دی، بې له هغه بل معبود نشته، نو یوازې هماغه د وکیل او کار جوړونکي په توګه غوره کړه. په بل چا توکل مه کوه. ولی الله د وکیل په توګه غوره کوي؟ ځکه چې هغه د مشرق او د مغرب رب دی، ټول شیان د هغه په لاس کې. همدارنګه په سورة ملک کې 29 سپاره کې 29 آیت کې الله فرمایي قل هو الرحمن آمنا به وعلیه توکلنا. وایه هغه بخونکی او مهربانه خدای دی، په هغه مې ایمان راوړی او په هغه مې توکل کړی دی. ځکه هغه داسې مهربانه او بخونکی ذات دی چې هیڅکله موږ بدۍ او شر ته نه تسلیموي. په دې چې مهربانه او بخونکی دی تل موږ د نیکۍ او خیر په لور بیایي. په همدې خاطر ځان ته رحمان ووی قل هو الرحمن آمنا به وعلیه توکلنا. دا ځکه چې رحمان په خپلو بندگانو رحم کوي، نو له همدې مخې تاسو په رحمان ذات توکل کوئ. همدارنګه الله تعالی په سورة الشعراء کې 19 سپاره کې په 219 218 او 219 آیتونو کې فرمایي وتوکل علی العزیز الرحیم. او په هغه برلاسی او د رحمت په څښتن باندې توکل وکړه الذي یراک حین تقوم، چې تا په هغه وخت کې ویني چې ته عبادت ته پاڅیږي. وتقلبک فی الساجدین، او په سجده کوونکو کې ستا ګرځېدو را ګرځېدو ته ګوري. او په وروستني آیت کې 220 کې الله رب العزت بیا فرمایي انه هو السمیع العلیم. هغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. راځئ چې په خپل رب باندې توکل وکړو، ځانونه خپل رب ته وسپارو، ځکه هغه داسې مهربانه او بخونکی ذات دی چې هیڅکله موږ بدۍ او شر ته نه تسلیموي. تل موږ د نیکۍ او خیر په لور بیایي. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانه. که تاسو څرنګه چې ښایي او وړ دی په الله توکل وکړئ، تاسو ته د هغه مرغه په شان چې سهار وږی وځي او د شپې موړ راګرځي روزي درکوي. خو موږ لا تر اوسه توکل نه دی پیژندلی. الله رب العزت دې د دې خپرونو له اوریدلو وروسته موږ ته توفیق راکړي چې په خپل رب باندې لکه څنګه چې لایق او وړ دی هماغسې توکل وکړو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد
بریالي او کامیاب